کندهار کې هر کال نیالګي کرل کیږي. دا ځل هم د کندهار ښاروالۍ د نیالګیو د کرلو کمپاین پیل کړ. د کندهار اوسېدونکي وایي په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې نیالګي کرل کیږي خو عامه د روزنې په برخه کې د کمې پاملرنې له امله زیاتره یې بیرته له منځه ځي. کندهار کې یو تن ګل پلورونکی وایي د ښاروالۍ د لوري د نیالګیو د کرل کېدو پروسه د ستایلو وړ ده، خو په خبره یې دا ځل باید خلک او حکومت د نیالګیو ښه روزنه وکړي تر څو د تیر په څیر د نیالګیو د بیرته له منځه تللو مخه نیول سوې وي. ساتنې دا رقم چې دی کښېښول باید پر ګرځي د اوبه یې ورکوي او خپله په جو دا شان میان ورکوي او دا کښته شاخونه مخونه جنجي ووایي چې دی پر سر زور وکړي نه دی. نو ساتنګ پر دا رقم دی چې ژی باید اوبه دا روزنګ خامخا دی پر وګرځي او کشنیان یې ونه شکي نه دی رشې مشې ور پرې نه کړي. د خلکو سره دغه غوښتنه ده چې خپله کور مخ ته د سړک په غاړه نیالګۍ کړي د دکوانو مخ ته او د هغه ساتنه وشي چې چنګیا جوړې شي دا کثافات معنا جنجي ایستل شي. دا خو ښه کار دی چې وشي. بیخي دا خو ډېر ښه کار دی. باید هر یو یې کښېږدي او هر یو خپل د کور مخ ته یعنې د ځای مخ ته یې کښېږدي ساتنه یې وکړي او ښار به مو ټوله ګل و ګلزار وي. دا خو ډېر ښه کار دی. دا پروسه چې پر مخ ولاړ شي دا خو هر یو یې ملګری دی انشاءالله د په جبر. د کندهار ښاروال نعمت الله حسن له ژوندون سره په خبرو کې وویل چې کندهار ښاروالۍ سږ کال د ښار په بېلابېلو جادو کې د 21,000 د نیالګیو ایښودلو ته کال کړی. هغه په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي او په خبره یې د دې پروسې بریالیتوب د خلکو په همکاري پورې اړه لري. نو سږ کال موږ انشاءالله الرحمن 21,000 ناله د ښاروالۍ په امکاناتو لګوو د خیر سره او د ښاریانو څخه غوښتنه دا ده چې تاسې د هر یو د خپل کور مخ ته د خپل دوکان مخ ته یو نال کښېږدي او تاسې د اوبو کاروم پر غاړه واخلئ نو زموږ ښار به سرسبزه او شین وي. موږ انشاءالله په خپل د ښاروالۍ په امکاناتو پوره کوښښ کوو چې ښار ښایسته او سرسبزه کړو. کندهار والي محمد یوسف وفا بیا د ښار د سمسورتیا په برخه کې د دیني علماو له لوري پر عامه پوهاوي ټینګار کوي. نوموړي وایي ولایتي اداره د کندهار ښار سرسبزۍ ته پوره ژمنتیا لري او له خلکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د پوره پاملرنه وکړي. او د ټولو هیوادوالو سره دا خواهش دی دا درخواست دی چې نیالګي کښېږدي او بیا وروسته پالنه وکړي او روزنه وکړي. د ښه پالنه او روزنه ډېره زیاته مهمه ده. د ټولو هیوادوالو سره مې د درخواست دی یا خواهش دی چې هر یو د خپل کور مخ ته او په جاده کې او په نورو ځایو کې نیالګي کښېنوي او وروسته پالنه وکړي. د سرمایه‌ګزارانو سره تجارانو سره او نور د علماو سره چې په دې برخه کې پوهاوی وکړي د ولسو د خپلو هیوادوالو ته چې د نیالګیانو د ثواب او د آینده د خلکو د هوسایي دپاره چې ټول خلک پوهاوی وکړي او د دې پالنه وکړي. که څه هم هر کال په کندهار کې د ښاروالۍ له لوري نیالګي ایښودل کیږي خو په روزنه کې د کمې پاملرنې له امله هر کال په زرګونه نور نیالګي بیرته له منځه ځي. د اسلامي امارت په راتګ سره امید شته چې د نیالګیو په سالمه روزنه کې دولتي اړوند ارګانونه او خلک پاملرنه وکړي تر څو د نیالګیو له منځه تللو مخه نیول سوې وي. خالد لطیفي، ژوندون تلویزیون، کندهار.